اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نام الله چې بخونکو مهربان دی. ګرانو کتونکو سن حیدرآباد ته دغه خور راغلی ده، دغه رور سره د خاوند کوروالا دی، خور ده هندوه وه، مسلمانه شوه، اسلام یې روړو. دی بیا پېښور کې دلته یو بنګلې کې کار کولو خانانو سره. خانانو ورله کډه بهر که ورته تاسو ځئ، دا د مسلمانۍ حل دی یار. یو خور چې اسلام روړي، یو خور چې هغه په اسلام مینه شي، یو خور چې کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، یو هندوه خور هغه مسلمانه شو. د مسلمانۍ رزلټ دغه دی چې هغه خور دی کډه لړه که او در په در خور یې په سر یې که. دا رور ورسره دی کوروالا دی. خورکۍ سره به هم خبر کوم، دا پېښور دی، مین کوهاټ روډ دی چې دا کم کانټیکټ نمبر چلیږي دا د دې رور نمبر دی. که څوک ورسره مرسته تعاون کول غواړي د الله رضا دپاره ورسره ودرېږي، هیلپ تعاون ورسره وکوئ، ځکه چې دا خور خفه نه شي. دغه خور مې په دې اسلام خفه نه شي، ځکه اسلام یې روړی دی او دغه رور سره ژوند تېروي. زما خوږ رور ژوند دې په کړاخ دی، ژوند کې دې کړاخ دی. منم چې خانانو تاسو هلته لاړې، خانانو ته کار وکړو، هغه خانانو درته کډه رالړه که، خو داسې بېنوا به نه پرېږدو. لایف راغم پیج نه ایمرجنسي کې ګرانو کتونکو ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ چې د سره مرسته او تعاون وشي. د کوهاټ روډ باندې دي، کوهاټ روډ باندې دي، کوهاټ روډ باندې پراته دي. که څوک غواړي دې سره مرسته تعاون کول غواړي، څوک غواړي چې یاره د دې ژوند ښه شي، نو په دغه نمبر دې رور سره رابطه وساتئ. روره وایه څنګه څنګه خو درته ځکه نه شم ویلی، دا څنګه لفظ به ختم کړم، خو دا راته ووایه ژوند کې دې کړاخ دی. دغه خور مسلمانه کړې تا ده، دا څه واقعه وشوه، څه وجه ده چې په دې روډ باندې ژوند تېرې؟ تیز وایه. بدې ورځې د مجبورۍ نه تېروله چې خپل درګام شته نو په دې طرف خو دغه حساب وي چې نوره بس خفه شو نو کډې راته بار لړه. صحیح ده جي. چې ته زما بچي نه نه ورکوي په ما باندې څه تېرېږي، چې ته زما دا ټول سړی د والا په انتقام واسي په ما باندې څه تېرېږي. صحیح ده. هغې باندې دا سړک ښه وکړه. صحیح ده. دا خور دا کوروالا چې ستاسو ده دا کرستن وه، هندوه وه، دا تاسو مسلمانه که، دې سره تاسو نکاح وکړه حلاله. کاغذونه تاسو سره دي که نه؟ بلکل جي. کاغذونه تاسو ماته لږ راکړئ، راکړه کاغذونه راته راکړه. ګرانو کتونکو دا تاسو کتی شي، د خورکۍ سره به هم خبرې کوم. دا یو هندوه خور چې اسلام یې قبول کو، دغه رور سره د کوروالا یې د سره نکاح وکړه او دلته پېښور کې ژوند تېروي، یو بنګله کې کار کولو. د هغې صله دا ده که نه یار، موږ مسلمانان یو، رسول الله صلی الله خو ډېرې سختې تېرې کړي دي، ډېر محنت یې کړی دی یار په هندوانو باندې چې هغه مسلمانان دي. نن سبا دا انشاءالله الله به خیر کړي، نن سبا دا زموږ زړونه دي یار. خو ښه دی دلته یو تکړه رور را سره هم موجود دی، هغه وایي زه ورله څه ناڅه بندوبست کوم او تاسو دې کورکۍ سره ملاوم، دې کورکۍ سره یو څو خبرې کوم. کورکۍ السلام علیکم. خور خبرې به را سره تیزې کې. خور ملامته یو، لږ نه ډېر درته ملامته یو. لیټ دله هم راغم، ستاسو درېیمه ورځ ده چې دلته په روډ باندې ژوند تېروئ او زه په تاسو فخر ویاړ کوم. الله دې تاسو د ډېر عمر درکړي چې تاسو اسلام قبول کو، اسلام د تاسو راوړی دی، یو مسلمان رور سره تاسو واده وکړو. خور څه وجه ده چې نن په روډ باندې پرتې؟ مخ پټ کوه، مخ پټ که خور، مخ پټ که. راجوک شارشد جانه خور خبره تیزه کوه. بس وجه همدا ده رکې چې بس په خدمت مې نیولې او څه خدای په نامه یې راله نور راکړې، خدمت مې ولا کولو، کار روزګار به مې ولا کولو، په دې باندې راله کوارټر ورکوټې شانتې راکړی. صحیح ده جي. بس هغه اچانک مړی وشولو، مونږ مړې له تلو بس ناوخته شپې 9-10 بجې وې. ما وې دا خانان خلک دي یا به ویښي یا به ودي، بس اچانک همداسې لاړو، مو ورته غږ ونه کړو. صحیح ده خور. بس هلته زمونږ 4-5 شپې راغلې، بس چې رالو په سبا باندې بس زه ورله مارتې باجي ویم خیر دی، ویم مونه غلطي وشوه چې مونږ تاسو ته غږ ونه کړو، مونږ همداسې لاړو. ویم بس زه تا نه خپل غلطي معافي غواړم چې غږ مې درنه ونه کړو. صحیح ده جي. وایي نه شابه بس کډه مډه دې بار کوه، زه نورو خبره دې یم نه منم او نه دې اورم. وایي بس شابه کډه دې وباسه. بس ما رالم خاوند ته مې وایي خو نه پرېږدي، وایي چې کډه وباسه. خاوند مې ورته اوس به څه کوو، بل خو درک نه لګېږي. صحیح ده جي. ما ته وایي خیر ته بیا ورشه، وایي زاري منت ورته وکړه، ورته یې خیر صرف یو 2 ورځې 3 ورځې راته صبر وکړئ.
صحیح ده. ځان ته غم وکړو تاسو ته موږ خپل کور خرڅ صحیح ده. هغه زه لاړم مار دی خیر دی باجي ویم که ما باندې هم رحم نه کېد ما په دې خاوند هم نه کېده زما ماشومان بچي دي نور زما دل ته داسې څه درک نه لګي یا خپل پردی مې نشته زه به آخر ځم کم خوا دې وړو بچو باندې مې رحم وکړه خیر 2-3 ورځې ټایم راله راکړه موږ به ځان له چېرته نه چېرته د خدمت به ونیسو داسې به چېرته ځان له وګورو صحیح ده. خو بس موږ به لاړ شو ځان له به کور الله به خیر کې خوره کې. زه درته ملامت یم که زما مسلمان رور تاسو سره دغه زیاتې کړې وي تاسو یې کور نه را بهر کړی نو په دې درنه زه معذرت غواړم خور تاسو کلمه ویلې ده چا باندې هم زه دغه نه کوم زه د خپل قسمت او د خپل تقدیر نه ګیله من یم نه به خفه کېږي خور نه به که نه خور نه به خفه کېږي ما ته وګوره دا به زما خپل قسمت او خپل نصیب نه به خفه کېږي الحمدلله ډېر مسلمانان خلک شته په غریب مین خلک شته په یتیم مین خلک شته په بېوسه یتیم مین خلک شته تاسو سره به خلک مرسته او تعاون کوي خور کلمه دې ویلې ده اسلام دې قبول کړی دی تاسو کلمه تیزه ووایئ خور بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې خلک څومره بهر کوي څومره دغه پې خلک کوي که نه بس ما خو پې زما خو تر مرګه پورې به دغه کلمه مې ویلې ده الله به خیر دغه کلمه نصیب کړي خور الله به خیر کې ښه الله به خیر کې ګرانو کتونکو نن یو هنده به خور چې هغې مسلمانه شوې ده اسلام یې قبول کړی دی هغه نن دلته په یو روډ باندې ژوند کوي بیا ورسره واړه د ګل غوندې بچي هم دي ګرانو کتونکو الحمدلله مسلمانان خلک شته تکړه خلک شته الله دې تل خوشحاله کامیاب ساتي نه نه رور مې مه خفه کېږه صحیح ده د چا چې څوک نه وي د هغه الله وي صحیح ده صحیح ده ما ته وګوره الله به خیر کړي صحیح ده ورور راغلی دی یو ورور پکې اواز هم وکړو وایي زه د خور دپاره څه چول ورور مې څه شو آباد اوسه کامیاب اوسه رور الله دې ښه ساته صحیح ده قربان ګرانو کتونکو مسلمانان شته الله لاک شکر دی الله نه لاک شکر وباسم چې داسې روریان شته د رور پکې اواز دار کو چې زه به دې اوس بوځمه او دې له به زه خپل ځای کې ځای ورکوم خو دا رور به ورله یو څو ورځې ځای ورکړي هغې پورې چې د دې رور خپل کور وشي خپل ځای وشي دا رور مې په خپل کور شي نو ښه به وي ګرانو کتونکو په دغه نمبر تاسو رابطه وساتئ مونږ مسلمانان یو مونږ په دغه کلمه ایمان روړی دی لا اله الا الله محمد رسول الله یار مونږ دا څه عمل راغستی دی دغه خور به څه وي یار دغه خور چې اسلام قبول کړی دی دغه خور به څه وي یار چې دا مسلمانان څنګه دي یار ګرانو کتونکو ودرېږئ ورسره مرسته او تعاون وکئ رور مې تا ګاډی تا چې څه وکړه الله دې ښه ساته تا چې سم وکړه الله دې آباد ساته الله دې کامیاب ساته د دې رور به انشاءالله هر څه کېږي خلک به ورسره رابطه ساتي خلک به ورسره مرسته تعاون کوي خو داسې به د هغې پورې نه پرېږدي چې تر څو پورې د کور نه شي تر څو مې دله کور د کرۍ نه پیدا کړي زه بیا د خپل کور نه شته ورسره خلک ورسره ولاړ دي انشاءالله نمبر یې وچلېدو انشاءالله که څوک ورسره نه وي که نه بس صرف الله هم کافي دی او دا قابل شی هم کافي دی انشاءالله د چا چې څوک نه وي د هغه الله وي بېشکه رور جانه خفه نه شي ښه भैया तो सही है बस बहुत دا سره به سامان ډېر چې زه ورته نه هم ولاړه زموږ ترڅ دی که نه صحیح ده جي خو سامان ډېر دی دې له به خیر سودکي وکړو سوزکې ورله روغ غواړه سوزکې ورله روغ غواړه وګوره سوزکې ورله راوړه کور کې ولاړ دی ټلیفون مې وکړو वजह है कि डब्बे उन जगह पे غواړو خیر به پرونیسو جی جی وګورئ سوزکې وګورئ یار لوډر یې سوزک وي هر څه وي یار دې خورا ملګري یو کس ورپسې ورشي جی 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 لایف په نه باندې چې دې ګاډي کو تاسو نوم دی بچي اوس به ورته کور ورته مینو شي ښه او د خپل کور شي صحیح ده دا تاسو کتلی شئ د په روډ سایډ د دا ویل په دې خوا کې فکټرۍ کې کار کوم ته پته نه وده وګوره الحمدلله دې رور ورته ویل چې یاره زه به دله کور دې کار کوو که نه دلته موږ تر هغې پورې به تاسو زموږ کور کې تر څو پورې تاسو خپل کور نه میلو شوي انشاءالله ته څه پته وایه دا زور راځي والله چې بس موږ وایو نه تاسو لږ سیر ته شئ ښه دا خورکې ده بده خبره ده یار زموږ خور ده زموږ مور ده زموږ د خور په ځای ده ښه
سامان یې څومره دی وراره وګوره یو تیز رفتار را پیدا کړه چې دا کټونه پیدا پاته وه څو کټه دي 2 کټه دي خورې دا ونیسه دا ځان سره یې که دا ځان سره واچوه زه لږ دا سامان کتی شم بھائی جان سامان وګوره خوږ وروره ښه سامان دی صحیح ده 2 کټه دي او کټونه دي بالکل سودکي نه علاوه نشي سوزکي صحیح دی ښه ګرانو کتونکو دغه رور ته هم دعا کوئ او دغه رور سره ودرېږئ ځکه چې واړه بچي دي د ګل غوندې ماشومانې دي دا نه چې دا رسوا شي یار مونږ کور کې هم واړه بچي لرو مونږ کور کې هم داسې درد لرو داسې خوږ لرو د دې بچي وسه ارماني چې زما د خپل کور وشي زما د خپل ځای وشي وګوره یار اوس نه کېږي خو بچې دا وله انسه کېده وشي الله دې ښه ساته رور به الله دې ښه ساته خوشحاله اوسئ ګرانو کتونکو وګورئ که نه دا فاني دنیا ده دا 2 ورځې ژوند دی دې دنیا نه تګ دی دا یو فراډ دی دا دنیا یو دروغ ده یار کم سے کم هغه دنیا دپاره ځان له یو ثواب کار کول پکار دي پکار به شي کم سے کم داسې خلکو سره ودرېدل پکار دي ځکه دا ژوند دی دا ابس ژوند دی وګورئ که نه څومره نه څومره ښه خلک لاړه هغه خلک چې ځان ته بېسوي هغه خلک چې ځان ته بېسوي وګورئ جي زمونږ MNA هم شته زمونږ MP هم شته زمونږ ناظمان صاحبان هم شته زمونږ کونسلران صاحبان هم شته داسې خلک چې هغه الله والا خلک دي ډېره روپۍ ورسره هم شته هغې ته زه ریکویسټ کوم زما سربراه زما مشران یې داسې خلکو سره ودرېږئ نن ورسره یو ورور پښتو کا غیرت ورسره وکړو دا ورور خو به ورسره ودرېږي خو بیا موږ له هم پکار دي چې دا خور دغه اسلام قبول کړی دی یار ډېره د فخر ویاړ خبره ده یو هنده به خور چې اسلام یې قبول کړی دی یار مسلماني د هغه وایي زه به په دې کلمې باندې ځان قربانوم نو کم سے کم چې دا خور مې نور فریاد ونه کړي نور جړه ونه کړي نور دې روډ ته رونه ځي پښتنو ودرېږئ د ستا نمبر کولو دی موبایل در سره دی تا سره راواخله موبایل راواخله خلک به درته کارونه هم کوي راواخله موبایل ګرانو کتونکو دا روډ سره دی موبایل چې دا کم کانټیکټ نمبر دی دا د دې روډ نمبر دی که څوک ورسره هیلپ کوي کال کول ورته غواړي نو بالکل روډ ته کال کوی شي او انشاءالله بېنوا به یې نه پرېږدو د رور ته مې ویډیو مه بندو ډېر خلک به وایي چې یاره تاسو ویډیو جوړه کړو داسې پرېښ نه الحمدلله زما مسلمانان روریان شته زما پښتانه روریان شته هغې پورې به دا لایف روان وي چې در څو پورې دې کډه واچئ نو زمونږ به زړه ته هم سکون راشي او تاسو ته زه ریکویسټ کوم پښتنو ودرېږئ کار وکړئ انسانیت دپاره روزئ خدمت دپاره روزئ خدمت وکړئ کاشف علي دومره تکړه نه خو الحمدلله زمونږ دغه ویورز زمونږ دغه کتونکي زمونږ چې وښایي دغه سودګۍ والا زمونږ دغه خویندې میندې دغه پښتانه الحمدلله داسې خلکو سره ولاړ دي او داسې خلکو سره مرسته تعاون کوي داسې خلکو سره هیلپ کوي انشاءالله دا خلک به داسې نه پرېږدو خورکې هغه سودکي راوښتو که نه دا بل سودا کې لالا ته راجوښ شه په زړه ارمان څه لرئ تیز وایه تیز دغه ارمان لرمه چې ګردلې بچو مې د سخت توره پیدا شي خپل کور دې پیدا شي خپل کور مې پیدا شي دا بچي مې چېرته د مدرسې سبق وایي سکول وایي صحیح ده جی چې زه چې د سړک په غاړه زه پروت یم زه په دې مدرسه سویم سکول واپس سویم کار روزګار پسې نه شم وتلی روډ په غاړه پراته دي څه پته لګي وروره دا خو د روډ غاړه یو بچی مې چې په هېڅ کور باندې یو ورځ به چا څه وکړم چې په کور کې د کارۍ په کور کې پراته دي دومره خو به راسره احساس دي چې په کور کې دي چې د روډ په غاړه پراته دي کار روزګار پسې تللی شم نه دی نه چېرته تللی شم دکه کولی شم د پول نه وړم چای راوړم پول نه وړم روټۍ راوړم ماشوم څه غواړي لاړ شم هله راوالم دکه کولی شم لرې نه شم تللی ولې ځانه تورسرې راسره ناسته سبا یو سړی راشي هسې ورته وګرېږي مخکې به چې صحیح پرته دي
یا خور در سره ډېر غیرتونه کو دې ما سره خپل قوم پرېښی نو چې دې څنګه پرېښی نو داسې ورسره ما خپل پرېښو صحیح ده جی چې ما دې وایي تا غلط کار کړی نو ما ورته بس څنګه دې ته خپل خپلوانو په دې د وجې مطلب تا خپل خپلوانو ورورو 5 کروڑ دی صحیح ده جی 5 کروڑ ملي دا زما ویډیو به ګوري خسخوسې د لازم طلاقې وشي ګوري به دا ویډیو چې دا د ما ضرور دله ده دا د ما ورندار ده اگر ورور دې څه وایي چې تاسو دا تا غلطي کړې دا تا غلط کار کړی دی دا کال اوچت کا ګرانو کتونکو لایف کو الله کار وکړه خبرې ورسره وکړه السلام علیکم خبرې ورسره تیزې وکړه شته الله لاک شکر دی تکړه خلک شته الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته پښتنو الله یې تاسو له ډېر عمر درکړي دغه ورور ته دغه د کارونه سټارټ شو الحمدلله کار یې هم وشو یو ورور پکې هم دا ووایي چې ما سرې به هغې پورې چې درسو پورې د دې خپل کور نه ما سرې وي انشاءالله الله نه امید ساتم چې خپل کور به هم کېږي دغه خور به په حیا په عزت ژوند هم تېري او مسلمانانو خویندو میندو پښتنو الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته چې تاسو مونږ خوښوئ مونږ ګورئ مونږ سپورټ کوئ او بیا داسې خلکو سره تاسو ودرېږئ سوزکي وکړو ښه ځوانانو تاسو سامان واچوئ خور تاسو دې خوا راځئ خورکې خورجانې تاسو مخ پټ کړئ دې خوا راځئ ښه یاله ګرور الله به دې نه خرابوي ښه انشاءالله العزیز الله به دې نه خرابوي تاسو به هم الله نه خرابوي الله پاک خبره مرګري د نیت ته ودرېده مرګري ډېر ولاړ دي چا زړه کې بس نیت دی چا بس یې کړه مطلب دی خو زما د اوس ادا کېږي چې انشاءالله العزیز زه دا برداشت کولی شم الله دې ښه ساته الله دې تعالی ډېر عمر درکړي خوشحاله اوسې راته ډېر خویندې میندې درته دعاګانې هم کوي ډېر پښتانه درته دعاګانې هم کوي او انشاءالله د دې سله به الله پاک تعالی درکوي صحیح ده د دې به کور هم خپل کېږي دې سره به خلک ودرېږي دې سره به خلک هیلپ مرسته تعاون هم کوي خو دا دنیا ده دا فراډ دوکه ده د دنیا نه یو ورځ تګ دی اصل کار هغه دی چې انسانیت پخه راشي ته د انسانیت پخه راغې او الله دې خوشحاله ساته ځان سره کړي کې ولیکي صحیح ده نمبر به تاسو ماله راکړئ ګرانو کتونکو الحمدلله دا پښتانه دي زنانه کېناسته دا پښتانه دي الله دې تل خوشحاله کامیاب ساتي اخوره کې کېناسته بیا سامان ته ولا چې څوک باندې خوانه کې ټول هر څه قایم دایم ښه دا هر څه نه کېده بیا وکړي رور می خوشحاله خوشوي کنه مسلمانان شته ښه صحیح ده څه نوم دی مرګري نورشاد نورشاد به داسې بنه پاتې کېږي تعالی الله پاک رور درکو ښه انشاءالله کالونه درته سٹارټ شو خلک درته کالونه کوي مرسته او تعاون به هم در سره کوي هیلپ هم در سره کوي او انشاءالله خپل کور به دې هم وشي ښه انشاءالله تر هغې به زما کور کې تر کومې ما تعالی قریب کور نه برابر کړي صحیح ده قربان شم رور می قربان شم ماشاءالله ماشاءالله راوخ ورته سامانیا واچوي دا ګډونه ورته واچوي سامان ورته مرګري لکه مکمل سامان ته ګوري ښه ماشاءالله مراد لا سيكل لا سيكل لا شال لا سيكل مروان لا سيكل من ولي بيقول ملا سيدي بودي لا قال دا مولما गालाट लग रहा है लोग को बात नहीं دا کټونه برو بدایو کس برو کې دا کټونه نه کوي ګرانو کتونکو الله مو خوشاله ساته زمونږ د دغه کیمرې او د میک مقصد هم دغه دی چې د یو انسان ژوند کې فخر راشي یو انسان سره ودرېږو یو انسان سره لږ شل روپۍ مرسته او تعاون وکړو او د یو انسان هیلپ وکړو الحمدلله دغه کیمرا آن شوه مایک هم روشت کو درې ورځې داسې دي دلته پراته دا ډېر خلک وایي که نه سوشل میډیا داسې او دا مایک داسې الحمدلله دا سوشل میډیا جی قربان بالکل خورکۍ دې کېني خورکۍ مخ پټ که مخ دوه خبر را سره وکړه مخ پټ که
خوشاله شوې خورکې الله هم دومره عزت وکړه چې څومره تاسو زما په سر لاس کېښود څومره تاسو زما خیال وساتلو بس زه مسلمانانو باندې دغه قهر کوم چې مسلمانانو نه خوشاله شوې خورکې ډېره زیاته بس د مسلمانانو ایمان دی وکړو خورکې شکر الحمدلله بس رحمدارم پکې شته مسلمانیم پکې شته دی خو لږ بس خوشحاله راځه خورکې خلک دي بس دغه دعا کوه دغه مسلمانانو ته راځه خور راځه راځه ورګه یو منټه خان اوالو څه شو واړو ماشومان دی غواړه ولا واړو سلوټ خورکې کتري ماشومان واړو دا څو شو درې دي کنه خورکې ماشومان پړې کراواله کنه ورېوا ماما او بل بسنګي یا یو بر نوشاد بھائی چی بڑے پیدا کو دے تاسو نوم یې خو ورو زماجی کا دې شاده نمبر ځان سره کوي ځان بچ کے شاید بھائی ما سره سیکل دی ماما د موږ ته څه پور دی دا ور ارمه در سره دی دی بغاړي کې در سره ناشه نو له پسې کل مخ ان شاء الله ها شاد به غم کوم ان شاء الله کاشف وسیر نو دسنه تمام مشرور خان وا دې غم سه الله له غم ساته راځه دغه له کیسه کې کېنه دا شکار دی ما ته وګوره او شکار دی ان شاء الله د نمبر و خوشاله شو دې ورته تک کنه کاشف پولیس دا وسله کو تړه کنه یا وړي نشته ټول پښتنو ټول خويندو میندو ټول مسلمانانو ته کوه درې مورز او چاته پوس پښتن نو وکړي کنه څوک نور راغلي خواله چا هیلپ برستاول سم نو کړی قابل شاه به ته دعا کوه دغه پښتنو ته دعا کوه ان شاء الله زمارو ها دا څه به نه پرېږدو ها صحیح ده خلک هم در سره ولاړ دي مرستاون به هم در سره کوي شکر الله او موږ مسلمانان یو ها ټینشن ما اخله بیا موږ هم خفه کېږو ښه او که ټینشن نه ګرانو کتونکو تل اوسئ آباد اوسئ کامیاب اوسئ نماز ځان سره کړه ته بیا ووایه که څه زما نمبر 0312 94 98 98 6 دا زما خپل نمبر دی ولیکه ولا خپل ولیکه 12 94 0312 94 98 دا کلونه دا پښتنو مینه ده کنه دا د مسلمانانو مینه ده دا د کلونه د سٹارټ دی ښا دا زما خپل نمبر دی 0312 94 98 98 98 6 دا زما نمبر دی ها دا څه به نه پرېږدو ښه انشاءالله دا پښتانه در سره په رابطه کې چې سم وي ما سره رابطه ساتئ خلکو سره رابطه کې اوسه ګرانو کتونکو خوشحاله اوسئ آباد اوسئ کامیاب اوسئ الله دې ټول پښتانه خوشحاله ساتي الله دې ټول مسلمانان خوشحاله ساتي الحمدلله مسلمانان یو او ته په دې فخر کوه چې یو هنده و خور تا مسلمانه کا او تا راوسته اجازت ده خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ نور مې الله دې خوشحاله ساته چې سم وي نه هېڅ تکلیف نشته مونږ به دا تکلیف به وړو ښه همدې خلکو دپاره راوتي یو ښه خفه کېږي به نه کښېنئ یا لکه خوشحاله شوې ټول مسلمانان خو یو که نه یار پښتانه خو یو که نه یار مسلمانان خو یو که نه ای نفرت نه دی پکار مینه محبت پکار دی هر چا له الله پاک طاقت ورکړي سوشل میډیا واسطه دی یا لشر روپۍ نو داسې بېوس خلکو سره ودرېږئ نن به دا خورکې په حیا خوب وکړي نن به دا رور په حیا په عزت خوب وکړي الحمدلله دا کوهاټ روډ دی پښتنو دا ټوله ستاسو مینه محبت دی الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته او الحمدلله موږ مسلمانان یو دا موږ ثبوت وښینو چې یو هنده به خور یو بنګلې کې کار کول هغه بنګلې والا راپاره که هر یو خان به نه یادو خانانو کې ښه خانان هم شته الله دې ورله ډېر عمر ورکړي خانانو کې ښه تکړه خلک هم شته
کاغذ زما افغانیان نوریان دي الله دې افغانیانو سره هم ډېر خو وکړي ځکه چې ډېر افغانیان نوریان موږ سره مینه محبت ساتي او داسې خلکو سره ودرېدل غواړي او داسې خلکو سره ولاړ الحمدلله دا لاړه الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته عمر هم غواړو چې تاسو داسې خلکو سره ولاړ یي په دغه نمبر دغه رور سره رابطه وساتئ او دغه رور بېنوا پرې نه دی دغه کور بېنوا پرې نه دی ډېره مننه یار الله هم ښه ساته خوشحاله اوسئ ډېره مننه یار خوشحاله اوسئ الله هم ښه ساته یو جهان مننه قربان شم پښتنو دعا راته ډېره ډېره کوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته